الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند حاضرینو او اوریدونکو، د الله تعالی د مبارک کلام څخه حصہ تلاوت شو. دغه آیت مبارک کې لومبنۍ حصہ کې الله جل شانه فرمای: وذروا ظاهر الاثم وباطنه، او تاسو ظاهری گناهونه او باطنی گناهونه پرېږدئ. نو دغه جملې متعلق مخکې یو بیان کې خبره شوې وه. اوس دغه آیت مبارک چې کومه دویمه حصه ده چې ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، یقینا هغه خلک چې هغه د ګناه ارتکاب کوي. ان الذين يكسبون الاثم، بشک هغه خلک چې هغه ارتکاب کوي د جرم او د ګناه. څوک چې ګناه کوي، مخکې حکم فرمایلی ګناه پرېږدئ، ظاهري وي او که باطني وي، که څرګندئ او که پټئ، خو پرېږدئ تاسو، ځکه دا د الله حکم دی. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ګناه پرېږدئ که پټه ده او که څرګنده ده. نو دی ورپسې حصہ د آیت شریف کې فرمای: ان الذين يكسبون الاثم، بشک هغه خلک چې هغه کسب کوي او ارتکاب کوي د ګناه، که هغه ظاهري ګناه او که پټه ګناه، خو چې د کوله، نو سيجزون، زر ده چې بدله به ورکول شي دغه ارتکاب کوونکو ته بما كانوا يقترفون، په سبب د هغې چې ودی چې اکتساب کولو د جرم. یقترفون، اکتسب، اقترح، اجترح، دا ټول په معنا د کسب او د ګناه او د عمل. نو چې دی ارتکاب د ګناه کولو، نو دی ته به د هغې بدله ورکول کېږي. نو چې څومره جرم و هغومره سزا. نو چې الله تعالی مونږ منع کړي د ګناهونو نه، که هغه څرګند او که هغه پټي وي، دا پرېږدئ تاسو، نو کامیابي په دې کې ده چې هغه پرېښودلی شي. او که څوک یې پرې نه دي او بیا هم ګناه کوي، پټه یې او که څرګند دی، نو پټه خو به د یو انسان نه پټي، د الله نه خو نه پټېږي. نو چې څوک د ګناه ارتکاب کوي، نو دی ته به د هغې د هغه ګناه سزا ورکول کېږي. سيجزون بما كانوا يقترفون، چې څه یې کړي د هغې به ورته بدله ورکول شي. نو چې څومره جرم و هغومره د هغې بیا سزا. نو هغه مخکې حصه د آیت شریف چې وه، هغې کې دا خبره شوې وه چې ګناهونه څرګند هم پرېږدئ او پټ هم پرېږدئ. نو ډېر خلک داسې چې هغې څرګند ګناهونه کوي، د شریعت مخالفت کوي، او که څوک ته کې دا د جرم دی، دا د قصور دی در کې، دا د ګناهونه ته کې، نو جواب کې وایي چې زما اندرونی معامله چې ده نو هغه صفا ده، زما اړه صفا دی،
زما خدای سره تعلق چې دی نو هغه ښه دی، زه خدای نه یریږم، ما ته هر څه پته ده. نو هغه ظاهر ته دې اهمیت نه ورکوي. که څوک ورته وایي دا ګناهونه درکې دي، وایي نه زما زړه صفا دی، زما دننه معامله خدای ته معلومه ده. نو دا بارنۍ معامله چې ده، نو دا به ته کله د شریعت سره او د دین د تعلیماتو سره برابرې چې ته زما باطن د الله د رضا سره برابر دی، نو دا ظاهر دی ولې د الله د رضا سره نه برابرې. نو معلومه دا شو چې د ظاهر اثر په باطن باندې کیږي او د باطن اثر په ظاهر باندې کیږي. نو که د انسان ظاهر ښه نو کېدی شي د باطن هم ښه شي، او که ظاهر خراب دی نو اسنه د دغه باطن هم دغه شانتي وي، یا باطن خراب دی نو د هغې اثر په ظاهر باندې کیږي. نو دواړو طرفو ته فکر پکار دی او خپل اصلاح پکار دی، هم د ظاهر او هم د باطن. بیا دغه حصہ د آیت شریف چې ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اوس ډیر فکر ورته پکار دی چې هغه خلک او د بېشک د ټکن ان الذين يكسبون الاثم، بېشک هغه خلک چې هغه ارتکاب د جرم کوي، د ګناه کوي، که پټه او که څرګنده وه، خو چې وه ګناه نو سيجزون بما كانوا يقترفون، دی ته به د هغې د هغه جرم سزا ورکول کېږي چې څنګه جرم هغه شانتې برابر. نو چې ګناه سړی کوي، جرم کوي او د هغې ده ته سزا میلاویږي، نو ولې دا جرم نه پرېږدي؟ پکار خو دا ده چې دا خو قانون د شریعت شو، د الله حکم شو، نو ښه دا ده چې دی دا ګناه پرېږدي او د هغې دپاره د بهانې بیا نه لټوي چې زما ظاهر داسې دی او باطن مې داسې دی، بلکې چې جرم دی بس پرېښودل یې پکار دي. او د ګناه اعتراف خو ډېر خلک نه کوي، جرم پکې وي او دا نه مني چې زه مجرم یم. اوس تکبر دی ام الامراض ورته ویلی شي، په بیمارو کې، په روحاني امراضو کې غټه بیماری ده او د بیمارو مور ده دا تکبر، چې انسان ځان لوی ګڼي. خو چې چا کې تکبر ای نو هغه به چرم دا ونه وایي چې ما کې تکبر دی، او که د تکبر خبره وکړه ځان یې لوی وګڼلو، یو کار یې داسې وکړو چې د هغې نه هغه تکبر ښکاره کېدو، او چا ورته ووایي چې دا کار دی ښه نه دی، دا خبره دی ګوره ډېره لویه وکړه او ډېر د لویۍ کار دی وکړو، هغه وخت کې هم دا سړی ورته وایي چې نه دا د تکبر د وجې نه ویم. یعنی متکبرانه انداز کې به یو کار وکړي، ګرځېدی به د تکبري، خبرې به د تکبر وي، کارونه به د تکبري، او چې ورته وایي ته خو تکبر کې، ته خو لوی کې، نو بیا نه وایي چې او ما نه ګناه وشوه، ما نه غلطي وشوه، بیا وایي نه دا چې زه څه کوم دا تکبر د وجې نه کوم. نو کار غلط وکړي او هغې ته غلط نه وایي، ګناه کوي او دا نه وایي چې زه ګناه کوم، نو دا بیا ډېر خطرناک صورت حالي چې یو سړی د شریعت مخالفت کوي او وایي نه زما باطن ښه دی، زه د شریعت مخالف نه یم. یو سړی تکبر کوي او وایي نه نه دا مې د تکبر د وجې دا کار نه دی کړی. دا خطرناکې بیماری د بدن چې دي هغه چې کله ښکاره شي، اثر ظاهر شي، نو انسان علاج طرف ته متوجه شي، او که د بیماری اثر نه ښکاره شوی نو علاج طرف ته توجه هم نه پیدا کېږي، خیال کې هم نه راځي چې ده به دا بیماري وي او که بني. نو چې یو سړي ته د مرض مشوره ورکړه چې ستا د دې خبرو نه دا معلومیږي چې تا ته دا بیماري لګېدلې ده، د تکبر بیماري پکې وي، او هغه تعالی جواب کې وایي چې نه ما کې تکبر نشته، دا زه چې څه کوم دا تکبر د وجې نه کوم، نو دی به بیا د تکبر علاج څنګه کوي او دی به د علاج ته تیاریږي څنګه؟ هغه دا مني نه چې ما کې دا بیماري د تکبر شته. اوس که د بدن بیمارو ته راشو چاته دی ووایي چې تا ته خو کینسر لګېدلی، نو دی به هغې دپاره څومره متوجه وي چې تا ته څنګه پته ولګېده، تا ته چا ووایي دا علامات د کینسر دی، بیا به ګرځي ډاکټرانو پسې او قسم قسم اسپتالونو باندې چې د دې علاج به کوم ځای کې کېږي. په لومبنۍ مرحله کې دې چاته دا نه و چې نه نه زما کینسر نشته، دا ولې ما باندې دومره غټ اواز ته کې،
خو که دې ورته وی تکبر دې درکې وی نه ما کې تکبر نشته او که ورته وی چې کینسر دې دی وی ښه تا ته څنګه پته ولګېده ما ته ووایه چې زه علاج وکړم او کوم ډاکټر ته لاړ شم کوم هسپتال ته لاړ شم نو کینسر ورته خطرناکه بیماري ښکاري او د هغې علاج دپاره ډېر فکرمندم شي او بیا دعاګانې م را شروع کړي بل ته م وایي بیماري مې خطرناکه ده دعا راته کوه خو که چا ورته وایي چې ستا د تکبر بیماري ده نو اول خو هغه ته وایي چې نه ما کې تکبر نشته او نه علاج طرف ته دې متوجه کیږي ځکه چې ځان بیمار نه ګڼي او دا د لویې دا بیماری د تکبر بیماری دا په بیمارو کې غټه بیماری ده ام الامراض ورته ویل کیږي نور بیماری بیا د دې بیماری نه پیدا کیږي د غیبت بیماری کې پیدا کیږي هم د تکبر د وجه نه د حسد بیماری کې پچا کې پیدا کیږي د تکبر د وجه پکې پیدا شي دا ډېر ګناهونه چې هغه بیا د دې تکبر نه په انسان کې راشي نو پکار دای چې زمونږ امراض که هغه روحاني وي که جسمانی چې د هغې مونږ علاج طرف ته متوجه اوسو او که څوک راته نښه او پته یې راکړي او تشخیص یې څوک وکړي چې تا کې دا مرض شته نو پکار دی چې هغه مرض بیا د ایستو مونږ کوشش وکړو تپوس وکړو چې دا به وځي څنګه اوس مثلا یو کس وي چې ښه د تکبر مرض دا به معلومیږي څنګه به مونږ ته پته لګي تکبر شته او که تکبر نشته نو د تکبر نښه د هغه دی چې یو سړی د شریعت خلاف یو کار کوي د انساني مروت خلاف کوي د اخلاقیاتو نه ښکته یو حرکت کوي او څوک ورته ووایي چې دا کار دی ټیک نه دی او دې مخې سره د هغه خبره رد کړي د دې مطلب دا شو چې د ځان لوی ګڼلو او د هغه خبرې ته د ایس اهمیت ورنکو همدغې علامت شو د بعضې خلکو دا ګرځېدل چې د هغې نه هم دا اندازه لګي چې دوی کې تکبر شته ځکه چې الله تعالی د تواضع ګرځېدل خوښوي او متکبرانه چال نه الله مونږ منع کړي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا او ته په دې ځمکه باندې متکبرانه چال سره مه ګرځه چې ته تکبر کې او د تکبر هغه انداز کې چې دی نو قدمونه اخلي انك لن تخرق الارض یقینا ته چې نو ته د ځمکه نشې شلولی که د ډېر تکبر د وجې نه دا قدم راښکلی کېدی په ځمکه او زور ورته ورکوې د خپل بوټ ته او د خپل پیزار ته نو د ځمکه خو ته ونشلې که هر څومره زوري پتا کې ولن تبلغ الجبال طولا او که ته دا سټ د تکبر د وجې نه بره بره کې په لار چې روانې متکبرانه چال سره ته ګرځې په ځمکه نو الله تعالی فرمای ولن تبلغ الجبال طولا ته په سټو چتولو باندې د غرونو اوچتوالي ته خو ځان نشي رسولی که ته ډېر هم سټ اوچت کې او سر بره بره کې نو څومره به اوچت کې غر ته خو نشي رسولی نو نه په دې راښکلي قدم ځمکه شلولی شي او نه په دې نیغ سټ باندې ته غر ته ځان رسولی شي نو ښه دا ده چې متواضعانه چال سره ګرځه په ځمکه باندې د تواضع والا انداز او دغه ګرځېدل دا یوازې په ګرځېدو کې نه چې ستا په زړه کې د تواضع هغه اثر وي او د زړه هغه اثر دی بیا د ګرځېدو نه او د خبرو نه او د کارونو نه او د حرکتونو نه بیا څرګند شي نو تواضع به د په باطن کې راشي او به په ظاهر کې راشي او تکبر به د باطن نه وځي او به د ظاهر نه وځي او حکم مونږ ته د دغه دواړو دی چې ظاهري ګناهونه هم پرېږدئ او باطني ګناهونه هم تاسو پرېږدئ فروتنیست دلیل رسیدگان کمال کی چون سوار به منزل رسد په یاد شود دا عاجزی چې دا او سر د تواضع په انداز کې ښکته نیول چې دی دا د کمال دلیل دی کمال د دې نه څرګندېږي اوس دا تواضع خو اندروني کیفیت دی خو چې دا د سر ټیټوالی او ښکتهوالی پکې راغلی دی هغه ظاهري علامت دی دا فروتني چې ده نو دا دلیل د څه دی
د کمال ته د رسیدلو خلکو دا دلیل دی ځکه چې نهد شاخ پر میوه سر به زمین یو سرانګه کې چې میوه نو هغه خپل سر په ځمکه باندې کیدي میوه داره اونه د هغې هغه سرانګې چې نو هغه په ښکته باندې زور کوي د هغې هغه سر راښکته او راټیټ وي او چې د میوې نه خالي سرانګی نو هغه بره بره د ختو کوشش کوي او دا میوه داره چې نو د دې د سرانګه داسې را په ښکته شوي وي را جوکو شوي وي راټیټی نو وایي نهد شاخ پر میوه سر به زمین دا د کمال نخی چې کمال پکې شته د تواضع هغه کیفیت دنه خو د ظاهر نه چې دی نو هغه دی ښکاره کیږي نو دا فروتنی او عاجزي او تواضع دا د کمال ته د رسیدو نښه ده که چون سوار به منزل رسد په یاد شود ځکه چې بره بره یو سړی روان دی نو دې مطلب دی چې دی لا منزل ته نه دی رسېدلی او چې کله د هغه خپې په ځمکه ولګولې او دی اوس سورلی نه راکوز شو پیاده شو نو دا پیاده کېدل چې دی نو دا منزل ته د رسېدو نښه ده که چون سوار به منزل رسد په یاد شود چې څوک بره په ګاډي کې روان دی او په سورلی سور دی د دې مطلب دا چې دی لا منزل ته نه دی رسېدلی دی لا په لاره دی او چې کوم کوز شو په ځمکه خپې ولګېدې د دې مطلب دا شو چې دو سفر چې دی نو هغه سر ته ورسېدو او منزل راغو او هغې ته دی رانږدې شو نو دا اوچت اوچت کېدل او دا په بره بره کېدل دا خو د نه رسېدو نښه ده او عاجزي چې ده نو دا د رسېدو نښه ده اوس که مونږ ته چا غلطي وښوله چې دا غلطي درکړي نو چې د هغه مونږ شکریه ادا کړو نو دې مطلب دا شو چې تکبر نشته دی او که نه وی چې زه به تا ته ستا غلطیانې وښایم که ته ما ته زما غلطیانې ښې تا ما ته وی چې تا کې 2 غلطیانې دي زه به تا ته 10 غلطیانې ستا وښیم نو دا بیا د تکبر نښه ده او که ورته وی چې جزاک الله کې چشمم باز کردی تا ته د خدای جزای خیر درکړي چې تا زما سترګې وغړولې ما ته یو ځل بیا ووایه ما کې کمې کمې غلطیانې دي چې د هغې د لرې کولو زه کوشش وکړم نو د دې مطلب دا شو چې دا کس تکبر نه خوښوي او د تکبر نه ځان ساتي نو الله تعالی دې د هر قسم ګناهونو نه اجتناب زمونږ نصیب کی چې څنګه زمونږ پروردگار مونږ ته حکم کړی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم.